السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو درنو او د قدر وړ دوستانو بیا هم ډیر زیات په خیر راغلی. د شاپیفای د درسونو په لړۍ کې به موږ تاسو لومړی تیوریکي درسونو باندې بحث کوو تر څو زموږ تاسو آیډیا کلیر شي د شاپیفای په مورد باندې کومو مواردو ته ضرورت دی او څه ډول موږ یو شاپیفای سټور استفاده کولی شو د هغې استعمال او شاپیفای څه ته وایي څه ډول کار کوي د ټول مواردو باندې به موږ تاسو بحث کوو انشاءالله. او له هغې نه وروسته کله چې موږ تاسو تیوري باندې پوه شو راځو عملا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکوو او په عملي بڼه باندې به موږ تاسو شاپیفای سټور جوړوو او همچنان به هغې باندې پروډکټ لیست کوو او نور کوم موارد چې دي پیمنټ میتود وصل کول شپینګ ټولو مسایلو باندې به انشاءالله په عملي بڼه باندې ډېر زیات کار کوو. خو لومړی باید موږ تاسو پوه هم شو چې آیا شاپیفای څه ته وایي څه ډول کار کوي هدف یې شی دی هغه بیسیک او ځینې هغه مسایل چې ضرور دي انشاءالله بحث به ورباندې وکړو. نو بیا هم تاسو ته ډېر زیات هرکلی کوم. زما نوم قیام الدین زیار دی. انشاءالله په همدې درسونو کې به زه له تاسو سره موجود یم او هر ډول پوښتنه یا سوال چې تاسو سره د درسونو په جریان کې رامنځته کېږي تاسو مستقیما زموږ سره په تماس کې کېدلی شئ. انشاءالله موږ به تاسو سره هر وخت لپاره په تماس کې یو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. نو درنو دوستانو راځو راسن موږ تاسو د شاپیفای تعریف کوو. شاپیفای څه ته ویل کېږي. معلومات انګلیسي باندې دي خو زه تاسو ته په پښتو ډېر ساده الفاظو باندې تشریح کوم. نو انشاءالله تاسو ټول به ورباندې په پوره معنا سره پوهېږئ. شاپیفای چې دی دا مارکیټ پلیس نه دی. موږ تاسو ځینې وختونه اشتباه کوو یا نه پوهېږو چې آیا شاپیفای څه ډول کار کوي څه شی ده او موږ په دې کې کوم ډول کار ترسره کولی شو. نو شاپیفای چې دا یو مارکیټ پلیس نه دی. نو دا یو ساس پلیټفارم دی. دا چې ساس څه ته ویل کېږي ساس سافټویر از ا سروس یعنې په دې کې موږ تاسو خپل خدمات او همچنان تولیدات پروډکټس کولی شو وپلورو. او امازون یا ایتسی یا ای بی یا مثلا یو ډېر مشهور پلیټفارم چې دی مثلا علی بابا هغه چې دي هغه مارکیټ پلیسز دي یعنې تیار په هغې کې سټورونه فعاله دي یا موږ تاسو راځو په هغې کې یو سټور فعالوو او په هغې کې خپل پروشات مخکې وړو یعنې هلته یو مارکیټ موجود دی یو بازار دی چې په هغې کې مخکې له مخکې هم فروشات ترسره کېږي او موږ راځو په هغې کې یو دوکان د ځان لپاره خلاصوو او کار پکې مخته وړو. خو شاپیفای چې ده دا په دې ډول سره یو مارکیټ پلیس نه دی بلکې یو پلیټفارم دی. ټول موارد لري هر څه لري. موږ تاسو کولی شو له هغې څخه استفاده وکړو. نو کله چې موږ تاسو شاپیفای استفاده کوو نو په دې کې بیا موږ باندې د چا اصول یا د چا قوانین نشته بلکې هر څه چې دي زموږ تاسو په لاس کې دي. وی آر کینګ آف د مارکیټ یعنې موږ تاسو د مارکیټ هر څه یو هر څه چې موږ تاسو وغواړو په قانوني لحاظ سره کولی شو هغه پکې مخکې یوسو. یعنې مثلا نور پلیټفارمونه چې دي یا مارکیټ پلیسز چې دي هغوی د ځان لپاره خپل اصول لري. موږ تاسو همغه اصول باید عملي کړو تطبیق یې کړو تر څو په هغې کې موږ تاسو کار مخکې یوسو. البته شاپیفای چې دا یو آزادانه ټولز موږ تاسو ته په لاسرسي کې راکوي او د همغه ټولز په استفادې سره کولی شو د ځان لپاره یو سټور فعاله کړو او خپل پروډکټ پکې خرڅ کړو. یعنې موږ تاسو باندې د چا اصول یا د چا قوانین یا د چا پالیسیانې نشته تر څو هغه موږ تاسو عملي کړو. نو اوس راځو شاپیفای بیا هم مخکې ځو نورو معلوماتو ته. Rent the tools to build your own digital storefront, your own branded house. یعنې موږ تاسو په شاپیفای کې خپل کوم ټولز چې دي یا هغه وسایل چې دي هغه کرایه کوو او د هغې په مرسته باندې موږ تاسو د خپل ځان لپاره یو سټور برانډ جوړوو او هغه به زموږ تاسو د برانډ نوم لاندې وي. یعنې زموږ تاسو خپل برانډ دی په دې کې چې موږ تاسو یې رن کوو. We own the customer relationship brand and keep more profits. نو شاپیفای کې موږ تاسو لکه مخکې ما چې یاده کړله نو په دې کې ټول اصول او قوانین
زموږ خپله طراحي کوو، خپله د کسټمرز لپاره رامنځته کوو او همچنان په دې کې موږ تاسو خپل برانډ جوړوو او د کسټمر سره موږ تاسو خپل ریلیشنشپ جوړوو، خپل موږ تاسو یې جذب کوو د اډورټایزمنټ له لارې، د کمپاینز له لارې. نو په دې ډول سره موږ تاسو کسټمر خپله را پیدا کوو، خپله مثلا اعتماد په مارکیټ کې پیدا کوو او خپله مخکې ځو. نو عموما کله چې موږ تاسو هر څه خپله منیج کوو نو پروفیټ به هم زیات وي، ځکه په دې کې څوک نشته چې موږ تاسو نه مثلا ریفرل فیس واخلي، فولفیلمنټ یا نور فیس واخلي. دا ټول هر څه موږ تاسو په خپله منیج کوو، نو طبعا چې پروفیټ هم په دې کې یو څه زیات دی.